په روژې مبارکه میاشت کې اړمنو کسانو لپاره د نبیزده مرستندوی بنسټ د مرستو دوام. د دې بنسټ مسؤلین وایي د هیوادوالو د اقتصادي وضعیت څخه په درک سره یو ځل بیا 2000 تنو لپاره پاخه شوي خواړه وویشل شول. د مسؤلینو په وینا د نبیزده مرستندوی بنسټ مرستې نورو اړمنو لپاره به هم دوام ولري. ما تصمیم گرفتیم که اقلا باید برای 2000 نفر اینجا باید مواد غذایی تهیه کنیم، چنانچه تهیه هم کردیم و یک مقداری از این توسط ظرفای یک بار مصرف خود ما انتقال میتیم میبریم در جاهایی که اونجا ضرورت است و لازم است اونجا توزیع میکنیم. دیگه ایش اونجا خود مردم میاد با کاسه و دیگ و سطل برنج میگیره و برای فامیلای خود که فامیلای خود یک جا را مصرف میکنه. له بل لوري هغه اړمن کسان چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره په لیکو کې ولاړ دي له خپلو اقتصادي ستونزو کیسې لري. دوی د نبیزده مرستندوی بنسټ له همیشنۍ مرستو په ځانګړي توګه د روژې مبارکه میاشت کې خوښي هم څرګندوي. کار غریبی نیست، در میدان چیزی ندارم. تا بچه دارم بیکار میگه افرافن و خوراک در کنولی مردم شیفته ایم. مسلمان خدا داد ما را کمک کرده برین ما هستیم اخبار کشنده اخبار مهاجر هستیم در بدر هستیم اینم جامعه مسلمان ما را کمک کرده برین کمک کرده خدا ایره داشته باشه مسلمان. از آقای کمال نبیزاده تشکر میکنیم که در آینده کمک‌ها را ضیاف کنه برای ما مردم، ما را روغن کمک کنه، دیگه چیز کمک کنه که ما میدان ماندگی هستیم. از پیش تشکر میکنیم از هر دفعه دیگه. د نبیزاده بنسټ مسؤلینو په خبره د بیوزلو کورنۍ لپاره د چمتو شوو خوړو ترڅنګ هغو ته د دې بنسټ له لوري د خوړو لومړنیو توکي هم مرسته کیږي.